د الله رسول فرمایي پر ما باندې زما د امت د هرې ورځې اعمال پیش ما ولیدل، خو د جمعې په ورځ تر ټولو زیات چې الله ورته په غضب دی، الله ورته په خشم دی، الله ورته په قهر دی، هغه سړی دی چې دی د جمعې په ورځ زنا وکړي. پیغمبر صاحب فرمایي ما ته د هفتې ټول اعمال راښکاره سو د خلکو، خو د جمعې د ورځې خو هم راښکاره سو. په جمعه کې چې الله ډېر خشمېدی، ډېر په قهر، ډېر په غصه او ډېر غضبناکه پر چا باندې و؟ پر هغه چا و چې جمعه هم یې او زنا چې د هغه. دا الله رب العزت بیا نه بخشي، دا الله قطعا چې دی هغه نه بخشي. او عجبه خبره دا ده. اوس خو د فیسبوک زمانه سوله وروره، ناوله د خلک یې نه په نامه پېژنو نه په شکل و په قوم پېژنو. ما سوا د زنا، ما سوا د بدکارۍ بل والله که میسیج راځي، بل والله که میسیج راځي. مولوي صاحب داسې زنا را سوه سو، داسې د ورېندارې سره زنا وکړه، ډېره بیا د دې د معافي بیخي د کوچني هلکانو سره معافي غواړم، خو څه وکړم؟ ما څه زنا وسو، چا د خوره سره، چا د میرې سره، چا د ورېندارې سره، چا ما سوا د لمانځه د نسته، د زکات د نسته، د روزې د نسته، د حج د نسته، د تبلیغ د نسته، د جهاد د نسته، صرف د زنا واتساپ نمبر غواړي، بیا پوښتنه کوي زما څه دا زنا وسو زه څه شی وکړم، ما ته اوس لار راوښیه. او د الله رسول فرمایي چې تر ټولو الله رب العزت د جمعې په ورځ په کوم قهر ډېر غضبناکه قهرمن کېږي، هغه دا زنا ده چې زنا څوک چې د هغه وکړي. زه به دا نوي کلي کې مدرسه ده، زه سبق کله ځم. پرون موږ سره ناست یو، دوه درې کوچني هلکان را روان دي، پارسل دا کوچنی دا د وړو پارسل نه، دا سپین دی راخیسته. څه کیسه ده؟ وایي دا کوچنی ماشوم بچی دا هلته موږ په نالۍ کې پیدا کړئ، موږ دا دې راخیسته. کوچنی دومره مې خوا بده سوه، وایي خدایه دا څه؟ دا زه والله دا ما فکر نو زه به دا خبره کوم، خو دا چونکې خبره راله پرون بیا هلته مخامخ حیدرک په حیدره کې مړی پټېدی، بیا هغو لره وروړئ چې دا هم یو چم وکړه، دا هم یو چم وکړه. په پارسل کې انسان دومره بې قدره سو انسان. او بیا زنا، موبایل عام، میسیجان عام، بازار له هر وخت درته اجازه ده. خاوند علیده روپۍ ورکړي، وایي ورسه ما لرم کالي خوښ کړه. بیا دا خبرې ویني، دا خبرې به یې، دا خبرې به یې. عجبه دنیا ډېره. یو سړی ما له رالی، مولوي صاحب داسې زموږ یو خور ده، دا زه ټیک سید انشاءالله یو ترتیب به جوړ کړو د نکاح. نو ماته یې ویل مولوي صاحب په بار کې کوم، په خپلو کې نه کوم. مال ولې؟ ویل بس دا زما خور چې د هغه داسې واده مخکې لا یو کوچنی پیدا سوی ده. او استغفر الله، طبیعت مو خراب سو، ډېره خوابانه او چیش دی. اوس ناوله د سړیو پیدا کوې، واده م د دې ورکوم، زموږ په ځای کې نه ورکوم، بس دا کلی نه دي خبرې. توبه 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 توبه. بس نو چې د چا پر کور والا باندې د بزرګ خیال راتلی، خالي بیا تماشې ته ګوري. ما د ماښام یو هلک دی، ډېر زبردست، خوندور، اعلی، تعلیم یافته. نو میسیج راواستوي، د یو شي پوښتنې یې کول، ول خواښې را سره ناسته ده، سپین سر یې خوښې مې ده، خو سر مې مړ دی. خیر پوښتنه یې وکړه، هغه ما جواب ورکړ. بیا یې ما ته ویل، ول مولوي صاحب د پخوا علما مدرسې ډېرې ښې وې، ټینګې وې که د اوس؟ مال زه د خواښ سره ناست دی. ول و مال زه به مثال درکړم. مال پخوا زموږ د مشرانو پوښتنه وکړه، د ده خواښ یې به داسې وه لکه د ده مور. خواښ ته به خلکو د مور په نظر کتل، سپین سر یې به وه، لکړه به یې لګوله، په غوږو به یې نه اورېدل، په سترګو به کمزور یې وه. نو دا خواښ یې وه د مور پر ځای وله. اوس زمانه چې کومه ده، ما ګپه مې ورسره وکړه، مال اوس زمانه داسې ده چې تر دغه کور والا دا خواښ یې ډېره چشته ځوانه باندې کېږي. موږ ځوانان ته وایي هلکو دا خواښانو سره لاسونه مه میلاوئ، ایا به در باندې طلاقه شي، دا ستا کور والا نه، دا به در باندې طلاقه شي.
ول نو څه معنا مال دا معنا پخوا علما داسې وو لکه زموږ د پخوانۍ خواشیانې نه پاک دیندار متقی پلاردار هغه علما اوس که ولا که دا پرکیږي دا اوس ملا دي که مشتر دی والله که دا پرکیږي زموږ بګوان داسې نه وو هغه چیف جسټس چې څو ورځې دا علیحده پی ایچ ډي چې دا هغه په اسلامیاتو کې کړې وه و غیر مسلم و د ملایانو سره به د ملایانو د جواب درلود دا مال دونه فرق دی او دونه فرق دی مال وو پخوا زمانه کې به علم یو پاو عمل به یو من ورباندې کړی نن زمانه کې یو من علم او نیم پاو عمل او الله رب العزت موږ ته د عمل وایي صحابه کرام یو حدیث به یاد و بیا به تر ګرد دنیا متقیم ولو اوس خو چې پوښتنه وکړې د هر چا دونه حدیثونه یاد دي دا عزیزانو د الله رسول فرمایي په دغه ورځ الله انتهایی زیات په قهر په غضب چیش کوي د جمعې په ورځ دی زنا کوي زموږ خلک د عقل خلاص د جمعې په ورځ اوس بیا انې لره ورسې بیا چې لږ خشه واوره وسې خرۍ اسکي انسانان د هغه انې والا ته وایم په موټر دې ووایي اوبه ورسره په واوره غټیان زنانه مه ګوره نو دونه سپین دونه بد خلک دونه بې شرمي بې حیایي او الله ته ژاړې خدایه باران وکړې باران دغه به باران یې دا ولي او روایتو کې راځي علامه بیهقي لیکلي دي یو روایت را نقل کړی دی یو سړی و د جمعې لمانځه ته به نه حاضرېدی ښکاري و په ښکار پسې به تللی دا زموږ هم ډېر خلک اوس بولانه تللي پیرغیب له تللي سوی له تللي جمعې لمانځه بس ټیک د جمعې ورځ ځان به چې خلاص نو دی به ښکار لره تللی یو ورځ ولاړې ښکار لره خپل خچر سره و د جمعې د لمانځه خیال یې نه ساتئ جومات یې په خاص نظر نه کتل نو بیا الله رب العزت ژوندی په مځکه نه ایستی دی خچر د خچر علامه بیهقي د حدیثو کتاب هغه وایي خالي د خچر غوږ معلومېدی چې پر دا ځای باندې دا سړی چې ژوندی په مځکه نه دا څوک دا چې څوک و جمعې ته په بېقدري ګوري کوم څوک د جمعې بېقدري کوي کوم څوک د لمانځه بېقدري کوي